دا اوس څنګه علاقه ده هېڅوک نشته پکښې کې نامي نشته نامي نشته Hauzoha hinda za foga sa Thailand. Asa sa kama sa rosoda me se sada na to abisom bozora. Zaka subscribe galta zora. دا استاد چې شو چې نه یا دی وای دی د خود افریقا دی وای دلته د انجنیر دی وای رااله مې د استسلو ولا مې در سموله هغه ستا خبره وای کاشي کوله مې وای ناپامه ډالر باندې راایله کړله اشه یاره دا به څنګه سینو دا اوس میلمانوم راغلي دي موږ ټول تازه مایان درنیسو درته راوړي هغه به زموږ په انتظار چې دی مایان راوړي مایان خو نیسو پرون زما ونډیوال راغلی ول وای شارک مایه مو ټینګ کړي بل یوه بیا ویل ول ډایمنډ فش مو پیدا کړي نو ښکلې خو بیا نه دا شارک مې خورا جنګي دی نو وای یا هغه وای زوړ مایه غاښونه ګرده وتلي وه سپین ږیری وه او وای دا لږ سپین ږیری و نو غاښونه یې وتلي وه نو د دې غوښه به څه شي غوښې سپین ږیری مایه به میلمانه راغلي دي هغه تاسو څنګه مایان راوړله داسې شی مه نیسه وروره او زړه ته مې نه ولېږي چې موږ شی پشکې ولانیسو ښه یاره اوس دا اوبه وګوره چوټې د کوچنیانو د پکښې کې دي د دونې شیان اوس د کومه ځای را روان دي نورو ملکو ته چې ولاړ سه چې هغه اوبو ته وګورې وایي څښلي مې وایي او زموږ اوبو ته چې بیا راسه چې اوبه را روانې سي دغه شیان پکښې را روان دي چې اوبو ته وګورې خوا دې وګرځېږي راځئ چې مایان ونیسو او ماچل مایه دی یاره ای زما وروره زموږ خلک د دې په قدر څه پوهېږي دا چې اوس په بل ملک وای دغه واله هم سنگ مرمر به وای سنگ مرمر دلته چې مرداري د ولیت یې وغورځو ځای جارو کو به مرداري بوت ورېږه کو ولیت دا پاکې اوبه چې اکثره خلک یې څښي موږ باید احتیاط ورسره وکړو ښه ښایسته مایان به پکښې ګرځي نیسو بیا ښه پاکه اوبه مایان به هم ښه بیا په خوند خورو ته چې اوس ورته وګوره مرداري پکښې را روان وي مایان به ونیسو وروره که جانه سر دې خلاص و و وروره مایان به ونیسو بل چیش دی هله راسه سړی ټوپي راسه یا دلته لاس راکړه لاس هله راسه دا اوبه بیا ډېرې چیرې کړي ډېرې اوبه یې چیرې کړي دي خیر ژوندی دی وروره په سب کې یې دا وګوره دا څونې خشې په سر کې دغه سوي دي شکر دی چې ژوندی پاتې شوې وروره د کومه ځای راوړې زرکزارس دا کومه ژبه ده کازاکستان څخه به نه راوړې ده یا هغه ځای خو نه معلومېږي کازاکستان په ژبه زه پوهېږم دغه دی دا خو د خپل صد د لاسه نه یې ورکړی رزرکزاره مزرناتاره دا کومه ژبه ده دا اصل کې بنګالۍ دی زما په خیال وای د بنګلادیش چې د هر کال اوبه پر راوړي دا اوبه راوړي دی اوس یې په ژبه پوه شولم زه وخت تللی وم اخوا ته افریقا ته د افریقایي ژبه نزاکزه مزاخزه چې زاپزه مزو خزوره Hauzoha hinda za foga sa Thailand. Asa sa kama sa rosoda me se sada na to abisom bozora. Zaka subscribe galta zora. دا استاد چې شو چې نه یا دی وای دی خود افریقا دی وای دلته د انجنیر دی وای رااله مې د استسلو ولا مې در سموله هغه ستا خبره وای کاشي کوله مې وای ناپامه ډالر باندې راایله کړله نزاکزه مزاپزو نزاچزه چزوره اشه دا اوس دی چې شوای دا اوس چینایي ژبه ده کومه ژبه ده چې دی وایي دا د افریقا انجنیر دی وای یاره وای دلته زه راغلی وم دا ستاسې انجنیري مې کوله دا الله والا مې کاشي کوله وای او دا مې ډالر باندې راایله کړله وای داله چې را باندې راایله کړله اوبه راوړلم وای یو خو د چاو بازي نه وای زده چې ما راپورته کې وای دا خو زه اوبه راوړم بل وای دا ستاسو په ولې کې وای ګډرانې لجې د لښتي اوبه ورته را روانې دي وای تاسو څنګه دغه اوبه باره د دغه اوبو څه تاسو کار اخلئ کوچنیان پکښې لمبېدله وای او دغسې وای د کوچنیانو چوټې مې ولیدلې کاغذان مې ولیدل وای زموږ په افریقا کې وای زموږ په دا لښتي کې لا دغسې خواپا کې وای مایان مو پکښې ایله کړي وای ستاسې دونې لو وله ده او داسې وای مردار خوره ده
او وای تاسو هم ناست یاست مایان نیسئ دغه بیا فکر نه کوئ چې دغه څنګه مایان وي او دا خبره خو ده نو چې د داسې اوبه به څنګه مایانې چې هر شی پشکې کړي یاره ډېر پوه سړی دی دا ډېر پوه سړی دی یاره دا به بیرته بوزو ورې دالې ته داله به دی بیرته کار پر کوي نو پر داله والا دا خو چې جوړه ښه خوند کوي وروره ښه مزاپزه نزاتزوت زیمسا in diesem Basel die Summen alles zu Folofise als da mestro به بشانه پر خوسله فشترلا بیشتر یا پورا گزانا مزاره ده گزالا زاره هزار مستفينة تدسورة متفيلة خلفيلة گزارا مزاره گزارا کزاره شرطبينة قلبوسة كتليلو زنگا گزاره گزلو زاره مزاكزينة زافزا چزا تزيرو زورا زورا بازي سوفو فا 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 نسته یو نامې بداوته مې د چا سره جنګ نه دی کړی لاسونه مې ګر سره کاکي بدن مې کاکي دا اوس څنګه علاقه ده هېڅوک نسته پکښې کې نامې نسته نامې نسته کم یوې چې داسې برک برک ګورې ته یې وره تاسو څه دې ویله زمزه خو دې نه ده ورکه چې داسې بد بد راته ګورې پر ما چې د بزې والا شک کړی دی ته ما پېژنې دلته زما په منچکه کې ته ولاړې او ما ته وایې چې ته څوک یې ستا بزه ورکه ده ښه نو دا ستا منچکه ده ته بیا ما نه پېژنې زه بیا خپل د منچکې خورا ټکرې سړی یم دا تاوارو انسانان خورم باس به نه را سره که اوس د دې علاقې بالا زه یم ته نه چې بیا را نه سې ته ما پېژنې نه غواړې ته زما منچکې ته راغلی یې او ما ته وایه چې نه غواړې دلته ته داسې یې کله زما چې مېلمه یې که نه ما د ګرد منچکه پېژنې 50 زه داسې مې وژلي د خاورې مې لاندې کړي دي په دې کې به د خندا کومه خبره وه وبېرېږه خطرناکه سړی یم دا چې تا 50 غځولي د استوارو انسانان زما مخ ته د پنچرمنۍ کار کوي پوه شولې پام کوه چې دا فکر ونه کړې چې زه به در څه وبېرېږم او دا د بېرولو خبرې به ونه کړې بل وارې ماته ښه زه خورانچکه سړی یم د دې علاقې څه بالا ووځه چې بیا دې ونه وینم ته ما پېژنې که یا په ما پسې 11 پولیسو په ما پسې ګرځي 11 پولیس په ما پسې ګرځي چې ما پیدا کړي مګر ما نسي نیولی او و به مې هم نه نیسي سر دې خلاص وکړه یا ګوره په تا خالي 11 پولیسان ګرځي په ما پسې د ټوله دنیا پولیسان ګرځي ما تر اوسه زه نه یم نیولی پوه شولې که یا ته څه کاره چې په تا پسې ګرځې یو د رنګ خو چې د اشپز دی د اشپزۍ دپاره چې غواړې چا ته وایه چې ته اشپز یې چا ته دې وویله مه کوه چې په زانګو کې کوچنی ژاړي مور ورته وای چپ څه که نه به ډنګو راځي به ډنګو ګوره تا به ډنګو سم نه دی پېژندلی ښه اسد نور خرفو نور ډېر خطرناکه سړی یم زه ډېر خطرناکه ډېر اچات کوه که
کنه د مځکې تل ته به جننه باسمه یا به چې څوک پیدا نه کړي چې دا سړی یو وخت به ډنګو وکړه یا ګوره زه به داسې چم در سره وکړم د مځکې پر سر به ګرځې څوک به نه ویني داسې چا راسه نه چې ما ورته نن معلوم کو دا ګز دا میده راځه په دغه منطقه کې به یا ته یا به زه یم یا به زه یم یا به ته زه به یم زه ما کوه زه وایم ځان در باندې ګران نو زه بالا خو یوه لارې په وسه پوره نه جي سره تور ته ګور ساره ایسې ولاړ جي راسه یو چم ورته وکړه وام لاړ شه کور ته چې کور بچیان انتظار درته کوي داسې نه چې د لیجر وغځومه کیسه کې نه یم مه کوه کیسه کې نه یم د انسان په کیسه کې نه یم د انسانانو ستاره کوم انسانانو ویني چې سم ویني د ستاره کوم انسانانو زه در سره غوښې خورم څه کوئ وروره بس دی چوپ څه وایه ته څه ته بیا څوک یې څه کیسه ده څه له سره جوړ کړی دی څه کیسه ده ته ما نه وینې ما نه وینې ما نه پېژنې بډنګو یم د منطقې نامې کم یو دی سال مو جوړ کړی دی وروره دلته ګزما تېرېږي اوس یې ما دلته ورسه د خلکو څه معلومات وکړه دا څه کیسه ده ورځئ خدای مو خوار نه کړه 2 ساعته ولاړې څه شی مو نه معلومېږي ناکه مو سر نارېږي هلئ ځئ مچکای ده خوار نه کړه 2 ساعته ټیک دی اوس ځای سره ولاړې نارې مو دي